سلامونه ملګرو، په دې هیله امید چې روغ جوړ اوسئ. دا چې زیاتره ملګري پوښتنه کوي چې څنګه تاسو په خپل موبایل کې 2 دانې مسنجرونه، 2 دانې انسټاګرام، 2 دانې فیسبوک، 2 دانې وټساپونه استعمالوئ. د دغه طریقه موږ ته هم وښایاست. نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو زده کړئ چې څنګه کولی شو په یو موبایل کې همدغه راز د سکرین پر مخ چې تاسو وینئ دغه رقم مثلا ټلګرام ده، انسټاګرام ده، فیسبوک ده، وټساپ ده، مسنجر ده، دا 2 دانې استعمال کړئ. نو که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوله حتما یې لایک، کمنټ او تر نورو ملګرو پورې شیر کړئ ترڅو هغوی هم له همدغه ډول ګټورو ویډیوګانو څخه برخمن شي. که چیرې تاسو نورې ګټورې ویډیوګانې غواړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. اوس راځو چې څنګه کولی شو دغه طریقه وکړو. مخکې له ویډیو شروع کولو څخه تاسو د خپل موبایل ماډل ماته په کمنټ د همدې ویډیو په کمنټ کې ولیکئ چې تاسو کوم ډول موبایل استعمالوئ. راځئ چې په ویډیو پیل وکړو. نو ګرانو ملګرو، تاسو به راشئ د خپل موبایل سیټینګ ته. کله چې خپل موبایل سیټینګ ته راغلئ په سرچ ایکن به تاسو کلیک ورته وکړئ. دا په انډراید موبایلو کې بالکل شتون لري او فری ده. دلته به تاسو ولیکئ د سکرین پر مخ به هم تاسو ته ښکاري ډویل اپ به ولیکئ دوستان. ګرانو دوستانو، کله مو چې په سرچ ایکن باندې کلیک وکړ دلته به تاسو ډویل اپ ولیکئ او همدغه اپ همدغه به تاسو انتخاب کړئ. په همدې به کلیک ورته وکړئ. ښه دوستانو، کله مو چې کلیک ورته وکړئ په ساده ډول سره تاسو ته راځي. اوس په دې ځای کې تاسو که چیرې غواړئ چې خپل فیسبوک یا هم انسټاګرام او یا هم ټیک ټاک تاسو دوه اپلیکیشنونو ته واړوئ. څنګه کولی شئ دا واړوئ؟ نو دلته تاسو هر یو انتخابوئ، کولی شئ چې انتخاب یې کړئ. وټساپونه همدارنګه دوستانو دلته تاسو لیدلی شئ فیسبوک، انسټاګرام، مسنجر، ټیک ټاک، په ډېرې بښنې سره ټلګرام او وټساپ تاسو کولی شئ دا ټول استعمال کړئ. خو زه فعلا غواړم چې وټساپ دوو ته واړوم. تاسو به راشئ پر وټساپ به کلیک کړئ. کله چې پر وټساپ کلیک کړه دوستانو، نو ګران دوستانو تاسو به راشئ پر دغه کریټ اپ کلاینټ باندې به تاسو ورته دغه به آن کړئ دوستانو. زه راځم دغه آن کومه. نو بالاخره موږ سره دغه اضافه شو. تاسو کتلی شئ دوستانو چې دلته اوس ما سره یو فیسبوک بل هم په ډېرې بښنې سره بل وټساپ هم ماته اضافه شو. نو تاسو کولی شئ د همدغه طریق څخه 2 دانې فیسبوکونه، 2 دانې انسټاګرامه، همدارنګه 2 دانې مسنجرونه، 2 دانې ټلګرامونه جوړ کړئ. نو ډېره خورا اسانه طریقه ده، کولی شئ له همدې طریقې څخه استفاده وکړئ. نو دغه ویډیو څنګه کولی شو مونږ د یو موبایل کې 2 دانې اپلیکیشنونه استعمال کړو. دغه بالکل فری دی دوستانو. یعنې تاسو که چیرې په دې کې وټساپ هم جوړوئ بل کولی شئ چې جوړ یې کړئ. دلته به راسئ اګري اینډ کنیکټ په دې باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو خپله شماره ورکړئ. کولی شئ چې څه وکړئ یو وټساپ هم پرې جوړ کړئ. دلته به راسئ په نیکسټ په کلیک کړئ. کولی شئ دې کې خپلو ملګرو سره چټ وکړئ. بالکل دا یو د بل اصلي وټساپ غوندې یو نسخه لري. دا ویډیو څنګه کولی شو په یو موبایل کې 2 دانې اپلیکیشنونه استعمال کړو، هغه هم همدغه 15 دانې اپلیکیشنونه یوازې کولی شو چې څه کړو استعمال یې کړو. نو زیاتره ملګرو پوښتنه کړې نو که مو ویډیو خوښ شوې وي لومړی کمنټ، لایک او چینل سبسکرایب کوئ. د خپل موبایل ماډل دغه هم په کمنټ کې ولیکئ چې کوم ډول موبایل تاسو استعمالوئ. مننه، ښه وخت، ښې چارې.